د دې کلي د خلکو ګناه څه ده؟ همدا چې انسانان وو، مسلمانان وو، د خدای تعالی نازولي پیغمبر بې عصري امتیان وو. دوی خو له خپل خدای او خټینې جونګړې پرته بل هیڅ نه درلودل. نو بیا له سیندونو، دښتو، صحراګانو او سلګونه مایله لرې واټن څخه د بشردوستۍ په نوم راغلو بلواګرو له دې مظلومانو څه غوښتل؟ دوی یې په کوم تور او ګناه په توره شپه بېرحمانه شهیدان په خاورو او وینو ولړل. علت هم معلوم دی، د کفر او د اسلام تکت یو د قرآن حاکمول. اسلام مسلمانان قرآن حاکموي او کافر نه غواړي چې اسلام حاکم شي، هغه عیاشي غواړي. دا علت و چې مسلمانان یې په اور کبابول. زیات شمېر هم ولیدل چې په اور یې کباب کړل په همدغه وجه. نور خو د دو مسلمانانو د کافرو تکت نور کوم هغه نشته. هغه وی چې تاسو اسلام وغورځوئ، عیاشي خپره کړئ، او موږ چې نه، موږ اسلام قرآن څه چې حدیث او قرآن وایي موږ هغه عملي کوو.